السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه په خیر راغلی. الله دې وکړي چې رو به وای راته د دې پروژونو خلاصولو باره کې ډېرې زیاتې پوښتنې پوښتل کیږي، که هغه د واتساپ له لارې دي، یوټیوب چینل له لارې دي یا د فیسبوک پاڼې له لارې. نو دغه باره کې خورا زیاتې پوښتنې پوښتل کیږي. حال دا چې کومو ملګرو احمد ټایمز پیج له لارې کمنټونه کړي دي یا یې میسیجونه رالیږلي، دغو بیچارهګانو ته خو ما جواب هم نه دی ورکړی. خو کومو ملګرو چې واتساپ له لارې په دې باره کې ما نه پوښتنه کړې ده، نو الحمدلله په دوی کې ما 95% کسانو ته جواب ورکړی دی. کم ملګري چې پوښتنې نو کوشش وکړئ چې ما نه د واتساپ له لارې وپوښتئ. که چا سره زما د واتساپ نمبر نه وي نو احمد ټایمز پیج باندې شته، هغوی څخه یې راواخلئ. انشاءالله زه به کوشش وکړم چې واتساپ له لارې به تاسو ته زر جواب درکړم. ښه، را به شو د پروژو باره کې به درته ووایم. دوستانو تر اوسه پورې د پروژو خلاصولو باره کې هیڅ کم نوي معلومات نه دي راغلي. نن دوباره ما واړه هوایي شرکتونو والا سره تماس ونیو، د دوی څخه ما معلومات واخیستل چې آیا تاسو ته پروژونو خلاصولو باره کې کم نوي معلومات راغلي دي. نو دوی واړه ماته وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته د پروژونو خلاصولو په باره کې هیڅ نوي معلومات نه دي راغلي. بس صرف اوس مهال همغه کسان سفر کوی شي کوم چې متحده عربي اماراتو حکومت اجازه ورکړې ده. نور نارمل پروژونه تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي. دوستانو اوس مهال چې کومو کسانو ته اجازه ده چې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي، هغه خو ما تېرو 2 ویډیوګانو کې هم ذکر کړی دی. نو نارمل کم څوک چې پوښتنه کوي، دوستانو تر اوسه پورې افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته پروژونه نه دي خلاص شوي. خو دلته یوه لار شته، کم چا چې ډېر زیات ضرورت دي او دی غواړي چې متحده عربي اماراتو ته لاړ شي، نو دی به داسې کوي چې هغه ملکونه کم چې اوس مهال متحده عربي اماراتو ته پروژونه ترې خلاص دي، هلته به ځي، هلته به 14 ورځې تېروي. هغې نه پس دی کوی شي چې متحده عربي اماراتو ته د هغې ملک څخه سفر وکړی شي. دغه ملکونه کوم چې تاسو ترې سفر کوی شئ او تاسو ته اسان دي، هغه ایران د ایران نم تاسو کولی شئ، د ازبکستان نم تاسو کولی شئ، ځینې نور هېوادونه کوم چې تاسو ته په تللو کې اسانتیا وي. خو زه دا هر چاته نه ریکمنډ کوم. زه وایم چې لږ صبر وکړئ، هسې نه چې تاسو دومره تکلیف هم وکړئ لاړ شئ کوم بل ملک ته، هلته چې ستاسو 15 ورځې پوره کېږي، نو دلته دوباره پروژونه در باندې خلاص شي، نو ستاسو به هغه تاوان هم شوی وي. نو همدې له وجې زه چاته دا نه ریکمنډ کوم چې تاسو بل ملک ته لاړ شئ، هلته 14 ورځې تېرې کړئ، هغې نه پس متحده عربي امارات ته لاړ شئ. لږ صبر وکړئ، انشاءالله چې په دې میاشت کې به یې خامخا د پروژونو خلاصولو څه پته ولګي. نور کم ملګري چې د پروژونو خلاصولو په باره کې بار بار پوښتنه کوي، دوستانو د دې ویډیو جوړولو مطلب هم دا دی تر څو تاسو خبر شئ او دې باره کې بار بار پوښتنه ونه کوئ. نو ستاسو واړو څخه مې هیله دا ده چې تر څو دوی باره کې نوي معلومات نه وي راغلي او هغې باره کې ما ویډیو نه وي جوړه کړي، نو د پروژونو خلاصولو باره کې کومه پوښتنې چې تاسو کوئ د دې څخه ډډه وکړئ. سمه ده؟ الله دې وکړي چې خفه نه شئ. ښه، نو الله دې وکړي چې د معلومات تاسو ته څه نه څه ګټور تمام شوي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به مو په وخت خبروم. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښه او آباد اوسئ.